دا غیر بعد دا سوال له ډېر ښکلی سوال دی چې دا بعض خلک د سحر او د ماښام د اذکار چې وکړي یا د منځه نه بعد چې کوم اذکار وکړي نو بیا په دې ټول بدن باندې چوف کوي او د لاسونو په دې ټول بدن باندې راکاږي دا زموږ د خلک ډېر کې داسې خطه وي بیا اذکار چې کله ووایي داسې د لاسونه به راکاږي او د غاړه به راکاږي چوف چوف او بس بیا به دا چل وکړي آیا دا ثابت دی او که نه الجواب بالله التوفیق هغه ده د رسول صلی الله علیه وسلم نه چې چوف ثابت دی نه هغه په دوه ځایونو کې د خوب د اذکار د خوب بعض اذکار داسې دي چې کېدای چې رسول صلی الله علیه وسلم په لاسونو کې چوف کړو او بیا به په ټول بدن راښکولو او دغه شان چې کله انسان دم اچوي په چا باندې نو بیا چوف کولی شي په دې دوه ځایونو کې ثابت دي درېیم ځای نشته په صحیح حدیث کې دا خبره نه ثابته چې رسول صلی الله علیه وسلم به د سحر او د ماښام اذکار وي یا به د مانځه نه بعد اذکار وي بیا په بدن باندې راښکولو او یا به چوف کول په بدن باندې خو چې سړی اذکار وي د دم دپاره وي نو ته د مانځه نه بعد هغه اذکار کوې که نه په دم په ځان باندې اچوې څه کوې اول خو موږ په دې باندې پوه کړه دا خو د مانځه نه بعد اذکار دي وی وایه الله ستا حفاظت کوي دې چوپ چوپ ته پکې ضرورت نشته دا اذکار وایه الله ستا حفاظت کوي سحر ماښام نه بعد اذکار سحر ماښام او اذکار وایه الله ستا حفاظت کوي دې ته پکې ضرورت نشي په ټول بدن یې راکړه که چېرته کله نه کله چېرته نادرا داسې وشي چې یو ورځ بیمار دی او راشي په ځان یې چوف کړه نادرا دا به یو جدا خبره خو زموږ د خلکو نادرا نه ده او زما په دې کې تجربه په دې ځای کې چې ما سلام راګرځولی نو چې سلام وګرځوم بیا د خلکو ته داسې مې مخې نو ګورم پکې دقه لګي دا چلونه به یې شروع کړي بیا د غاړه به راکوي چوف چوف او نور اذکار اوس هم نشته خو دې ټیم کې ورته دا رایاد شي چې په ځان یې چوف کړه نو دا اذکار هم په دې ونه وي چې د منځه نه بعد اذکار دي خو په دې وایي چې ما پکې زما پکې څه وشي که بیماری ختم شي د بد نظر نه وساتلی شي بغیر د دې چوف نه به د الله ساتي نو دا کار په شریعت کې ثابت دی نه دی رسول صلی الله علیه وسلم نه دی کړی او الله څه وایي وان تطیعوه تهتدو که د دې پیغمبر تابعداري مې شروع کړه الله وایي هدایت به ورته میلاو شي نه دې پیغمبر تابعداري دا ده بیماري په ځان باندې قرآن ووایه چوفې که دې نه دې څوک نه منع کوي ذکر او اذکار وکړه په دې ټول بدن یې راکاږه او چوفې که څوک دې نه منع کوي خو دې ټیم کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت چې هغه طریقه دا وه یا صحابه کرامو نه هم نه دي ثابت چې هغوی به دا چلونه کول والله اعلم